بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګران هېوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک د تاریخ وهنې نوبت درسره شریکم. امروز میخوایم نوبت دهی کابل و ولایت‌ها همراهتان شریک بگذارم. امروز تاریخ است 402 ماه پنجم تاریخ 4 یعنی 4 اسد است امروز. تاریخ نوبتدهی کابل که است در تاریخ 401 2 26 است. کاپیسا که است 401 8 25 است. پروان که است 401 5 1 است. وردک چې ده میدان وردک چې ده 1402 کال د اولی دریم تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د اولی ولسم کې ده. ننګرهار د 1401 کال د اتمې اته‌ویشت کې ده. لغمان ولایت د 1401 کال د پنځمې میاشتې دویم تاریخ کې ده. پنجشیر 401 7 8 است. بغلان 401 7 2 است. بامیان که هست نوبتدهی بامیان 401 12 22 است. غزنی 401 2 26 است. پکتیا د 1402 کال د اولی څلوېښت ده. کونړ د 1402 کال د اولی 11 ده. نورستان د 1402 کال د څلورمې څلوېښت ده. بدخشان د 1402 کال د اولی 21 ده. تخار 402 1 20 است. کندوز 402 1 13 است. سمنگان 401 12 28 است. سرپول 402 1 13 است. غور 402 1 24 است. در کندی که از فعلا نوبتدهیشان فعلا امیرتشان بسته می باشه و نوبتدهی تاریخشان 401 6 21 است. اروزگان چې د 1402 کال د دویمې میاشتې 11 تاریخ کې ده. اروزگان پس زابل ولایت ده. د زابل ولایت نوبتدهی چې ده د 1401 کال د نهمې شلم کې ده. پکتیکا د 1402 کال د دویمې لسم کې ده. خوست د 1402 کال د اولی 21 کې ده. د خوست دغه چې ده اوسطه موږ دغه نوبتدهي راغستې. د خوست د بعضو کسانو تر 28 29 پورې هم رسېدلي دي، یعنی د حمل 28م او 29م پورې هم نوبت رسېدلی، خو موږ هغې اوسط سره راغستې ده. اوسط سره دوی 21 کې ده. بلخ 401 5 1 است. جوزجان 402 1 24 است. فاریاب 401 9 28 است. هلمند 401 402 است. البته هلمند 1402 کال د اولی 21 کې ده. او کندهار چې ده د 1402 کال د اولی 12 کې ده. بادغیس چې ده بادغیس 401 6 20 است. هرات 401 4 9 است. فراه 401 12 10 است. نیمروز 402 1 9 است. و دوستان عزیز باز ولایت‌ها نوبتدهیشان یکم پیش پس رفته است. البته فقط ما از باز ولایت‌ها از نوبتدهیشان از وسط گرفتیم، یعنی مکمل از آخر نگرفتیم، فقط از وسط گرفتیم، چون باز فقط 2 نفر 3 نفر پیش رفته، بعضی هستند که پس مانده هستند. به مو خاطر در اون ولایت باز ما نوبتدهیشان از وسط گرفتیم و فقط 4 یا 5 ولایت هستند. دیگه ولایت‌ها تمامشان به نوبت خود هستند. کدام تغییر وجود نآورده، یعنی کدام تغییرات نآورده فعلا، یعنی پیش رفته نوبتدهیشان. زیاتره ولایتونه چې دي البته د نوبتدهي کله مخکې شوی کله وروسته شوی، نو د هغې نوبتدهي موږ له اوسط څخه اخیستې ده. نو اوسط شکل څخه موږ اخیستې ده تر څو تاسو پکې هم کوم ستونزه پیدا نه شي، تر څو ورته اسانه شي. نو په دې په خاطر باندې موږ دغه نوبتدهي له اوسط څخه اخیستې ده. او د بعضو فقط یو 15 شپږ ولایتونه دي دغه مشکل سره مخ دي. نور ولایتونه خپل نوبت باندې دي، یعنی موږ فقط د 50م کس کله چې هغه کېږي لسر عظیم سره شریکېږي، د 50م کس نوبتدهي موږ تاسو سره څه کوو شریک کوي، چې کوم تاریخ کې د کس ثبت نام کړی د هغه د بارکوډ په اساس موږ تاسو سره د ثبت نام معلومات شریکو چې په دغه تاریخ باندې دغه ولایت نوبتدهي رسېدلی ده. او د بعضو ولایتونو البته دغه فرق کې لږ دی، 3 څلور ولایتونه دي. او
کوم کسان چې یعنی بیا هم درته وایم کوم کسان چې غزني بادغیس ولایتونو ته یا نور ولایتونو ته زابل نورستان ولایتونو ته تبدیلي کړي دي او یا نور هغه ولایتونه چې تبدیلي مخکې کړي ده مګر سټ بند شو او د هغه دولت په ځای فعلا لپاره 3 نقطې لري. دوی هغه ولایت کې سیب دي چې دوی غوښتل البته فورمې تبدیله کړي. دوی د کوشش نه کوي چې خپله فورمه د له مربوطه ولایت څخه کابل ته بیرته چینج شي. په دې صورت کې دوی به بیومتریک هغه ولایت کې نه کېږي پس په کابل کې کېږي او تشویش کوم خبره نه ده. په تمه کښېنئ ورته حتما تاسو ته تاریخ درکوي او بیومتریک مشخص کېږي یا ورته زنګ وهي یا تاریخ ته درکوي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره د تازه معلوماتو لپاره کوم سوال لرئ کوم وړاندیز لرئ کدوم درخواست دارین کدوم مشکل دارین راجع به پاسپورت میتونین زیر می ویدیو کامنت کنین تا ما براتون ویدیو براتون جوړ کړو مشکلاتونه حل کړو. د دې ویډیو لاندې خپل درخواست یا کوم مشکل لري کامنت کړئ موږ به تاسو مشکل حل کوو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک او شیر کړئ. چینل مو را سبسکرایب کړئ ویډیو مو را لایک او شیر کړئ. تشکر دوستان.